یا خدای پاک را دې پاکې خاورې د برکته خدای پاک طارق شیر تباه او برباد کړي. خدای پاک د بچو غم ورته وښودلی کړي. خدای پاک چې په څه باندې خفه کېږي خدای پاک تباه او برباد یې کړي. خدای پاک چې څوک ما پسې خنداګانې کوي، څوک به ما باندې خدای پاک سوالونه اوچتوي، خدای پاک تا زه معاف کړم، د انسانان ما نه معاف کړي. خدای پاک د دې پاکې خاورې د برکته خدای پاک تباه او برباد کړي. داسې خلک، دا شیطانان، دا خبیثان، دا فرعون خدای پاک دا تباه او برباد کړل. چې کوم خلک خدای پاک ما پسې خنداګانې کوي، ما پسې ډرامې کوي، خدای پاک دې تباه او برباد کړل. خدای پاک ته یې نیست نابوده کړل. چې په څه خفه کېږي خدای پاک ته یې په هغې خفه کړلی. خدای پاک د دې پیغمبرانو د اصحابیانو د برکته خدای پاک د خانه کعبې د دې مدینې د برکته خدای پاک ته یې تباه او برباد کړي. داسې خلک خدای پاک آمین ثم آمین تباه او برباد کړل. خدای پاک داسې خلک آمین ثم آمین. خدای پاک ملګرو په سوشل میډیا چې کومه واقع چلیده تاسو ته به معلومه هم وه، یعنی ګل چاهت چې ویل چې په ما باندې کوم په مکه کې چې په ما باندې داسې غلط حرکت ما سره شوي دي چې هغه زه په سوشل میډیا نشم ویلی. اوس هغه لایو راله، په هغه لایو کې هغه نوم واخیستو د طارق شیر او وایي چې طارق شیر هغه داسې حرکت هغه ما سره کړی. نو یو ډېر زیات د افسوس خبره ده، ځکه که موږ وګورو د سعودي عرب په پاکه خاوره کومه مدینه منوره کې او دین علاوه هغه په مکه کې دی او هلته داسې حرکت کول ډېر زیات د افسوس خبره ده، ډېر زیات د افسوس مقام دی چې آیا په یو پاکه خاوره باندې یو خواجه سرا چې هغه د پاکستان نه لاړو، دلته کوم غلط کارونه دي هغه یې پرېښود، هلته لاړو د عمرې دپاره، تاسو هم د هغې سره هلته داسې قسمه حرکت کوئ، نو ډېر زیات د شرم مقام دی. نو ګل چاهت چې کومه ویډیو راغلو هغه تاسو پوره وکته، یعنې هغې سره چې کوم قسمه حرکت شوي دي هغه چې زه کله پاکستان ته لاړم نو په پاکستان کې به ټول حالونه هغه زه ښکاره کومه چې څه هم ما سره کړي. بل د چې کوم دی او په سوشل میډیا یعنې په ټیک ټاک کې یو خبر ورکړی دی، وایي چې د پاکستان کوم خواجه سرا دي ټول دې راوځي او احتجاج دې وکړي چې د ما سره کوم څه شوي دي. نو یو ډېر د افسوس خبره ده، یو ډېر د افسوس مقام دی چې د خواجه سرا د هلته کې هم خلاص نه شو، هلته ورسره هم خلک داسې قسمه غلط حرکات کوي. نو دغه ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه، امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.